یاره موجوده حکومت کې مهنګاي ډیره شوې ده او مخکې مهنګاي ښه وه کمه وه عمران خان حکومت کې او چې دا راغلی نو یو ډبل مهنګاي راځي روت روړه پسو ده روت روړه اوس 2800 کې لګې راښه کړه راکمې کړه اوس 2800 کې 3400 ته رسېدلې وه 3100 کې 31 32 دغه کې وه اوس 2800 ته ښه راغلې ده څنګه صرف ګورو ورته که نه خلو به نه اخیستی خو نه شو صرف ورته ګورو اخیستل لایق خو نه یو چرګ په څو کیلو دی نن چرګ نن 350 روپۍ کیلو دی وړو غم د سره شته او چرګانو غم د سره نشته چرګانو نه بغیر گزاره کیږي او د وړو نه بغیر گزاره نه کیږي به ډېره زیاته شو الله دې رحم وکړي کمه تروړه به مونږ اغسته د بیسنو په 2300 روپۍ باندې هغه ملاویږي لګیا د 6000 روپۍ باندې او کم تیل و ټین به مونږ په 2400 اغستو هغه هم چې کم دی نو 6000 روپۍ باندې ملاویږي لګیا ده بس مهنګاي ډېره زیاته دی الله دې خپل فضل حکومت نه سم متاثر یې تاسو که نه نه یو متاثره جی حکومت نه متاثره وو نو بیا خو به خوشحاله وو که نه مونږ د حکومت نه متاثره نه یو بالکل دا حکومت مونږ ته صحیح نه دی بالکل نه یو متاثره او جی دا پیاز کم پیاز به چې مونږ ته ملاوېدل 150-200 روپۍ دړۍ هغه 1000 روپۍ دړۍ ملایږي مونږ د حکومت نه بیخي نه یو متاثره مهنګاي ډېره زیاته راوړو ډېر حد له رسېدلي مونږ وایو چې دا وړو راته ارزان شي ډېره مهنګاي ده ډېره زیاته زما خپله سبزی دکان دی خو لکه درته ووایم چې زه په خپله ووایم چې د بل یو کس راشي زه ورته وایم چې ګزاره کوه 200-250 روپۍ هو کیلو پیاز دي دغسې مونږ ته ملاویږي هر یو شیز ګران دی نو د دې مهنګاۍ باره کې مونږ دا هغه کوو چې دا خدای ارزان کړي خلکو ته دا دغه چې ارزان شي دا به څه کوو خرو به که نه صرف ګورو به بس ګورو به ورته نو کته لکه اوس یو سړی دی هغه 200 روپۍ دیاړي وکړي او راشي په 200 روپۍ کیلو 250 روپۍ کیلو مانه پیاز لري هغه غریب به څه کوي کم خو نو لکه دا ګورو به ولې نه دا د خوراک دا خو نشته دی پسو تروړه ده خیرآباد بازار کې پسو تروړه سرکاري وړه پسو سرکاري وړه خو مې نه دي راوړي ځکه چې زما دلته هغه ځای د جلبۍ خلک سرکاري وړه تاسو نه خورئ نور وړه خوړلی شي سرکاري نور تقریبا 2900-3000 روپۍ ته وړه دلته نه شي راکوي یې نه څوک کوئی نشته شناختی کارت ولګوي نشته دی بسم الله الرحمن الرحیم لا اله الا الله محمد رسول الله ټیک ټاک یو روره بس داسې حالات دی چې د خوراک سکاک سیزونو باندې دومره اور لګېدلی دی چې څوک خوړی نه شي صرف کتی شي ورته او خوړی نه شي دلته کې پلینونو کې خلک ولاړ وي نه ډي سي تپوس کوي نه اے سي تپوس کوي هر سړي خپله خوښه ده په ټولو علاقو کې هر یو څیز په ټایم ملاویږي په خیرآباد کې بالکل نه ملاویږي او که چاته ورځې هغه چې مطلب دا شي چې تپوس کوله څوک نشته په خیرآباد کې تپوس والا بالکل څوک نشته بس مخ ملازې کار دی که تا مخ ملازه وي خو تا ته وړم ملاویږي تا ته تلکاري ملاویږي هر څه ملاویږي او که چېرې مخ ملازه نه وي نو بیا سپی او سپی ګرده او حکومت اډو تپوس نه کوي چې یاره دلته کې دا څه کېږي همدغه د سکیم وړه دي هغه په خیرآباد کې په 1300 روپۍ دی هغه لګیا دی په 3200 په 3300 روپۍ خرڅېږي څوک دا تپوس نه کوي چې دا ولې خرڅېږي دا حکومت خو دوسته چا پورې بس کپړې او جامې او اسکټ جاکټ هر څه پرې نه خو مخکې به خلکو سره د یاده جامې چورې خلکو نه کوزي څنګه هغه څنګه داسې چې دا وګوره دا غریبانان خلک دي په بازار کې وړه نشته شاټ دي 3000 روپۍ تروړه ملاویږي سرکاري چې کم کوټه باندې راځي هغه د نش برابر وي یا نیمو خلکو ته رسي نیمو ته نه رسي دې نه علاوه وګوره بازار کې هر څیز ګران دی پیاز نن په 250 روپۍ کیلو دی دا قریب سړی خوړی شي مخکې به خلکو یې پیاز ټماټر سره به وخورو دال ساګ به وخورو اوس خو هغه دال ساګ هم نشي خوړی څوک چرخ خو غټه خبره بازاري چرخ تپوس نو که 1500 روپۍ کیلو دی هغه کونه کسان وي هغه هم په 1500 روپۍ کیلو دی تش بوس خوراک دی هم په 1500 روپۍ کیلو شو نو دلته به عوام به څه خوري ته ماته دا وایې عوام به څه خوري کاڼي به خوري انسانان یو مونږ څه حیوانان خو نه څه چرند پرند یو خو انسانان یو د حکومت نه دا مطالبه کوو خصوصي طور باندې پی ټی آی حکومت ته دلته کې په صوبه سرحد کې هم دی پنجاب کې هم دی نو دا 18وی ترمیم کې دا دغه شوی دی ترمیم شوی دی په قومي اسمبلی کې دا وینا شوې ده چې دا اختیارات چې کوم دي دا صوبو ته تفویض شوي دي نو اوس دا مهرباني دی وکړي دا صوبایي حکومتونه پی ټی آی تحریک انصاف حکومت چې کوم دی چې د عوامو ته د ریلیف ورکړي دا سرکاري ګوندامونو نه دا غنم ریلیز کړي چې د عوامو ته په هغه مقرره ریټ باندې چې کوم عام وړه ملاویږي سرکاري وړه په 1300 نو موږ وایو چې دا عام شي دا وړه په دې دکانونو کې په 1300 خلکو ته ملاو شي 100% کې تنه 1% هم نه متاثر ډېر مهنګاي ده وړو ته وګورئ کم دي ته خته داسې نور اشیا دي کنه ډېر زیاده قیمت ډېر زیاده بڑاو شو ډېر کم وخت کې دا وسکو دا مونږ چې کم دی
عوام ته پکار دي چې داسې کس ته وټونه ورکړي دي نو الله دې خیر وکړي. تاسو خو جی بدلته چاټ ته ناسې نو دلته خو روډونو ته پکار چې روډونو ته روډونو ته چې څنګه مشران راوځي کلی مشران راوځي نو موږ سره روډ ته راوځو که نه داسې خو موږ هم نشو وتی تروړه په څو ده یاره غالبا چې 3500 ته ورسېده 3600 3500 ته ورسېده کنټرول به شي مهنګایي که نه یاره دا چې موږ روډ ته تاسو نه ووتي دا نه کنټرول کوي. موجوده حکومت نه تاسو څومره متاثر یې جی مهنګایي لیول سره چې ګورئ نو بېروزګاري ده ډېره زیاته هر طرف ته مهنګایي ده او هر څیز ګران شو د څیز تپوس نه شو کولی که چرګ شو که اوړه شو نو هر څیز بې حده ګران دی نو بس عوامو د وس نه هر څه بار شوي دي نو مطمئن خو به مونږ اله شو چې مونږ غریبانو ته سریلیف ملو شي هر څیز ارزان شي لکه که چرګ وانلو زه به دا ووایم شاهد صاحب نو اوړه خو کم از کم ارزانول پکار دي که نه روټۍ خو به کم از کم خوړل پکار دي که نه نو زما خو دا خیال دی چې مونږ ته څه قسمه څه مطمئن نه یو ځکه مونږ ته ارزاني پکار ده که زمونږ میډیسن ته وګورئ نو هر لیول سره ګران دي خو زه به دا ووایم چې دا زمونږ د ټولو اعمالو دغه دی څنګه د انسان اعمال وي هغسې هغه ته پرې سزا میلاویږي الله پاک دې زمونږ په حال رحم وکړي او بس الله نه مدد غواړو ایاک نعبدو و ایاک نستعین دا هر څه به د الله په مدد سره کېږي. پهله چې دا مهنګایي ده مهنګایي حکومتونو نه بالکل چې دی کنټرول نه بار شوي ده دا څه حالات دي سهار وختي شي ماښام چې هر یو کس راځي په لاین کې ولاړ چې یاره اوړه به موږ ته ارزانه میلاویږي او سیاسي خلک چې دی اوړه په تقسیم باندې پوهېږي نه چې دا تقسیم څنګه وکړو نو کم از کم حکومتونه خپل سیاسي اختلافات دې ایر کړي او عوامو طرف ته متوجه شي کم از کم چې دا دوه ټیمو روټۍ خو ورته په علت میلاویږي که نه دا کم حالات شروع شوی دی چې سهار وختي به راشي ټوله ورځ به اوړو پسې تېره کړي په بازار کې ټرک رالو منډې ترړې ورپسې وایي نو سهار پرون مې یو کس سهار وختي رالو ډېر مې دا زړه وجړېدو ډېر زیات ما یاره دا خلک په کم طرف باندې روان دي او بیا هم دقه خلک چې کله الیکشن راشي همدغه ټولو ته چې منډې وایي یاره زنده‌باد او مرداباد یې ورته لګولي نو خلکو ته مې هم دا اپیل دی چې مهرباني وکړئ وګورئ دا حالات وګورئ د سختي ټایم کې څوک تاسو ته راضي لګیا دی څوک ستاسو مسله حل کوي لګیا دي نه دقسې تاسو هم د سیاسي خلکو ته مه ګورئ او سیاسي خلکو ته مې دا ډېر غټ التماس دی چې مهرباني وکړئ خپل سیاسي اختلافات پوره زندگی پرته هغه وکړئ خو کم از کم اوس دا ملک بحران نه راوباسئ دا غریبانو خلکو ته وګورئ کم از کم د وړو تروړه 800-900 روپۍ به کار ده چې یو مزدور سړی چې دی یو ورځ باندې چې دی دیاړي ګټي دا نه کوي چې 4 ورځې به یو تروړې دپاره ګټي والسلام د سره به خبرې اترې کوو چې روټۍ نن سبا په څو روټۍ دی رورا دلته خو وړه په 3300 باندې موږ له وړه میلاویږي او ګیس رلا په 10,000 روپۍ میلاویږي رورا داسې هر څه ګران دي نو موږ مجبور یو په 25 باندې روټۍ د رورا د مجبورۍ د وجې په 25 روپۍ خرڅو رورا نه څوک انصاف کوي نه سرکار شته دی نه ښه شته نه بد ده چې موږ له وړه ارزانه راکړي او چې کوم ارزانه وړه وي سرکاري هغه دلته راځي نه او نه موږ ته میلاویږي نو موږ خو ځکه دغه شانتي هر څه مزدوران هم دغه شانتي دي کرایان هم داسې اوچتې دي دومره سخته ګراني ده نور پکې تنګ شوي وو موږ ویل چې یاره دا دوکانونه هم پرېږدو خودکشي وکړو څه وکړو د سین له ځان ګزار کړو د دغې د وجې وروره موږ ډېر زیات تنګ یو دلته او وړه دغه شانتي وړه په 3,300 نن پرون ویل چې نن به ارزانېږي او دا به کېږي او هغه دي کم دی دلته خو هېچا هم ارزانه ورنکړه دي دوکانونو کې تپوس وکړي اوس هم په هغه ریټ چلیږي مخکې به څو روټۍ تاسو ورکوله اوس په څو روټۍ مخکې رورا روټۍ په 60 روپۍ ورکوله هغه ټایم کې په 9,000 باندې د بورۍ وه اوس په 12,500 باندې 80 کیلو ده او چې کومه 20 کیلو ده نو دا اوس موږ ته په 3,300 میلاویږي دلته موجوده حکومت نه خو مونږ بالکلي اړو څه دغه نه یو ځکه چې ډېره زیاته ګراني ده او هر یو شي ګران دی لکه اوړه شو داسې نور څه 20 روپۍ پورې ده ولې دومره ګران هلته نه بره نه مال ګران دی تماکو شو داسې نور وغیره شیزونه شو هغه ورته ګران دي مالو دې کې څه څه تاسو استعمالوئ دې کې مونږ تماکو استعمالو دا ایره شوه دا پکې استعمالو نور داسې شیزونه دي پکې استعمالو دې کې ایره پکې ډېره استعمالوئ تاسو څه وجې کې دي ایره پکې ډېره زیاته نه استعمالو استعمالېږي نه دوه نشو استعمالو حکومت راغلی دی زمونږ موږ باندې نو هغه مهنګایي شروع شوي چې موږ باندې د وړو په ځای بوره خورئ او بند کړي مې را باندې دي او زموږ دپاره ډېر سپک نظر کوي نور پنجاب کې هر یو شی ډېر وي خو زموږ سرحد چې دی نو چې دا ډېر اوږې دی او دغه وي وړو تر وړه په څو ده نن سبا یاره 3.5 زره لرو رسېدلې ده جینو خروب او که صرف ګورو به نه جي خوراک نشته پکې خالي کتل وي وله جي
او بویکو به نو جی بس دا عوام ته په کاري چې گزاره وکي 3 ورځې نه خوري یو ورځ خوري نو گزاره وکيږي عوام ته وایي کنه چې روډونو ته راوځي کنه ولې نه راوځي عوام نه هلل شوتي دا عوام خو چې ختم شوي دي ځکه چې مخکې به لغونتې مهنګایي راله د ایوب خان په دور کې چیني چې دی نو 1.5 روپۍ وه په کم 2 شوه نو هغې کې چې دی نو جلسونه شروع کړ اغلب یو چیني چور وي هغه دی له غله نه وایي چې دا کم غلی دي یا نواز شریف شو شهباز شریف شو یا زرداري شو یا دا نور شوله که نه مولانا دی خو پرېږدې دغه خو حلواګانې پکې خوري او ګېډه پړسېږي وروسته راځه ډزونه کوي چېرته ما سره دغه غم دي پلیټ په څو ورکوئ پلیټ خو سر جي موږ د پلیټ خبرې د 50 روپو نه واخله تر 200 روپو پورې پلیټ موږ ورکوو خو ولې موږ ډېر تنګ یو په دې ټیم باندې د مهنګایۍ د لاسه په موږ ډېر یو قهر نازل دی موږ ډېر زیات تنګ یو د مهنګایۍ نه غوړي ګران دي وریجې ګرانې دي اوړه ګران دي څه شي ته تلی نه شو ماښام چې لاړ شو په کور کې زمونږ د کور والا سره د بچو سره جګړې هغوی رانه تره سوالونه کوي چې سرپ راوړئ صابون راوړئ تیل د دنیا ضرورتونه دي زمونږ یو ضرورت هم نه پوره کېږي زما دا هوټل دی دا 13 کالو راستو زه کومه سر جي زمونږ پهله ښه شکر الحمدلله ښه صحیح هغه روانو سیستم صحیح روان بالکل صحیح روانو او اوس تقریبا د یو میاشت 2 وشوي چې زمونږ هر څه درهم برهم دي بیګا مې کور کې ځا جړلي دي په خدای یقین وکړه په هغه لوی ذات وکړه زما په دې ژبه یې مه کوه چې کور والا ته مې وویل چې بهی دا کرایي کور زه پرېږدم او زه د دې ځای نه ځم ولې چې زما ګزاره نوره نه کېږي نن 10مه ورځ ده چې مونږ شیان خرڅ کړو او برابر حساب زمونږ وشي نه څه لاړ نه څه راغلي بچه څه وګټو هغه دوکاندار ته حواله کړو زمونږ بچتې ختمې شوې ولې چې په 25 روپۍ مونږ ته روټۍ میلاویږي دلته زمونږ غریبانان نور راشي هغوی زمونږ نه 50 روپو ترکاري غواړي نو مونږ ورسره څه وکړو حکومت نه څومره متاثر حکومت نه متاثر نه خو مونږ بالکل جی مونږ چې حکومت مونږ ته په کار نه چې بس چاته بل چاته حواله شو ډیره زیاته مهنګایي شوه خدای دې خیر کړي زوی د پلار سره دشمن باندې په جنګ دی زوی د پلار سره دشمن باندې په جنګ دی